نو زتا است یولوی سرمایا د عقاید و جهان د صورت بیانو. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی ما د خپل ماما نه تپوسو کو د حضرت هند ابن ابي حالا رضی اللہ تعالی عنہ دا د امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ماماو خود ته اضافی ماما وی سکا ماما نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بی بی مبارکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بی بی مبارکہ وا خدای کونډه کړي وا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه مخکې د دې خاون نوم دی ابي حالا د خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا د ابي حالا نه یو زوی شو دا غنوم د هند نو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سره نکاح وکړه نو دا هند وړو کېو دا حضور ځان سره پر کټه راوستو بیا حضور دا په خپل غیږ کې لوي کړه ده دته د حضور ربیب وای نو چون کې زندگی د نبی رسول سلام په غیږ کې تیر کړه ده نو دته د نبی رسول سلام صفاتونه ډیر زیات یاد دی روایت کې غالبا 450 صفاتونه بیان کړي دي دغه د آقاس چهره انور چانه دا بیان کړي نو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرمای وای ما د خپل ماما نه تاسو کو چې تا ته د حضور ډیر صفاتونه یاد دي ما ته صحیح بیان کا چې د خپل نیکه د خپل آقا هغه نقشه او صورت مبارک په دماغو کې واچوم چې کله راته مشکل پیخي چې د آقا تصور کوم چې زړه نه غم وسی ولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله وفات کېدو نو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ وړو کېو نو هغه هند رضی اللہ تعالی عنہ خپل خورئی اضافی خورئی تا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ توئی خوریا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما دا اللہ پیغمبر چو دا عزت او دا احترام والا سړیو فخما دا عظمت والا سړیو دا قدر والا سړیو کله کله سړی خپل قدر منی خو بل خلک نور خلک قدر نه کوي وای خوریا دا سنوا مفخما معظما فی صدور الناس وعیونهم د خلکو پسینو کې او د خلکو پسترګو کې قدردان خلکو به هم قدردان کو او خوریا یتلألأ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر دا الله د پیغمبر دا مخ مبارک بدا سے پړکیدو لکه سرنګي چې د 14 شپې سپوږمۍ پړکی او یتلألأ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر دا سه مخ به پړکیدو لکه د 14 شپې سپوږمۍ چې پړکی قد مبارک چو اطول من المربوع د عام درمیانه قد نه لګوچتو واقصر من المشذب او دړیر وګد نه لخ کتو درمیانه قدو ام معبد خزایا رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ودا آقا قد چو کنا نو ربعه درمیانو لا تقتهم عين من قصر ولا تشتمه من طول نبی علیہ الصلوۃ والسلام قد مبارک چو ډیر ختم نو ډیر لندم نو چې خلکو د عیب په نظر ورته کته او نه دومره وګدو چې خلکو لکه اخوا شمانه دي پناکو او بل سړی به پنا کېدو نو داسم نو اخاون ورته نو څنګه قادیو وی غسنن بین غسنین وی د دو سانګو مینس کې سانګا وا دا ګورې دا درې سانګي دي دا یو سانګ دی خو دا یو سانګ دی دا لګ لنډه دا لګ وګدا نو دا مینځ نه سانګا چې دا د دې وړو کې سانګي نه بردا او د دې اوچته سانګي نه ښکته ده نو خاوند داسې ملمو غسنن بین غسنین د دو سانګو مینس کې سانګا وا نفو انذر الثلاثه منظرا خاوند چې درې کسان به دی ودرو کنه نو دا د الله پیغمبر بټولو کې خسته ښکاري واعلاهم قدا او په اعتبار د قد سره هم ډیر اوچت ښکارا کېدو خلکو به وی چې یاره دا قد ډیر صحیح قد ده نو هند ابن ابي حالا رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی خوریا اطول من المربوع د عام درمیانه نه لخ کتو وګدو واكثر من المشذب او د ډیر وګد نه لخ کتو داغه جواب مې درته وک چې دا د نبی اسلام معجزه وا چې چا د حضور یو
چې یو صحابي ورته وکړه یو شان بخکاره کېده چې بل صحابي ورته وکړه بل شان بخکاره کېده. عظیم الهامه خوریا دا الله د پیغمبر دا د سر دا کپړې مینس چې دا مضبوط سر والو کامل سر والو او د کم سړی د سر کپړې چې غټي کنه نو اهل قافیه والاوی د کی او خيارتیا او عقل ډیر زیات. تاسو بوای چې غټ سر والا خوریر قمقلی نو دا ټیک ده چې غټ سر والا به تاسو قمقل هم لیدلې لیکن هغه خپل سر استعمال کړي نه دی هغه دی خپل سر نه کار نه دی غسته بس هغه دنیا کې شپې سبا کړي دي. مشران درې قسم دي یو د زمانه مشری یو د مرتبه مشری دریم د شپو مشری. د زمانه مشر او خيار سړی ته وای د مرتبه او د کرسي مشر کما شوم در باندې مشر څه بس مشر دی کړ او د شپو مشر هغه چاته وای چې ګیره سپینای او داس کې ولا فرض نه ورزي. ما یو بوډا سړی ته وی چې شلو نه دولا شي سو پاتې کیږي وی سلیریش دې ته د شپو مشر وای. الله دې مونږ او تاسو د زمانه مشر کی. محمود یو بادشاہ تیر شوی هغه سره یو غلام آیاز نمو هغه آیاز سره ډېر مینه ساتله چا ورتی ته خو بادشاہ غلام باندې سکے وې دغه کمال پروت ته وې څه کمال لې پکې وزیرانو تویدا کمال برته اورزوخه یو ورځ به قیمت عمل غلره لاس کې راواغس وی شیندلې زوی راغونډه کې چې چاونی ولا مل غلره دا غشو ټول وزیرانو مل غلرو پسې منډې کړې آیاز راغې د بادشاہ په سر لاس کې وزیران ورته وي څومره قمقلې مونږ څومره قیمتي ملغلرې وې قمقل تاسو یې تاسو صرف ملغلرې واغسته ما د ملغلرو مالک سره رابطه جوړه کړه. دنیا پسې منډې مو وای دا دنیا چې د چا د خاطر آباد ده هغه سره تعلق ساتي دا دنیا در پسې پخپل منډه وای. یاد ساتي چې موټر سایکل پیدا کړي گاډي پیدا کړي جاز پیدا کړي کله خپل سوري نه مخ کې شوي نو ها د رزق مثال دا د مسلمان د انسان سورې ده کم سورې او کم حصہ چې ستا د خپل لاندې ده بس کته د خپل سوري په سر باندې تا خپکی خودنو بیاو ځکه نه تجاس پیدا کا تا سره به کور کې کمره د لوټونو نه ډکای خطبه بیمالګي روټي خوري تا سره به کور کې کمره د لوټونو نه ډکای خطابانه بغوخه بندي الله وی دا بدال خوري ته بدال خوري پیسې مجمع کوا مالدار خلک وګوره څومره ډېرې پیسې ورسره خو د زنانه ولو پټه نه غریبانان دي کنه دا چا زنانه سرتوري چې چا سره د لوپټي پیسې نه کنه د سره پیسې شته خو د پکې نصیب نشته نو زنانه سرتور ده جامې لنډې دي هم غریبي بیا هم غریبي. الله دې موږ او تاسو په دین مالدار کړي. نو مضبوط سر والا دکی کامل عقلی دکی کامل پوهوی کدا سر استعمال کی ګردایا ساتي تاسو یو سړی وي دا چاړه دومره تیره چاړه ده چې دا بتاله صحیح کار کوي څومره قیمت ده یره 1000 روپۍ باندې بدل درکوم تا په 1000 روپۍ چاړه واغستا عام بازار کې په 50 روپۍ کیږي او صوفي سے ابتا بکسا کې کیخوا او سار وختي غسړی لورلې دالا څنګه چاړه چرخ یالان نکو او تاسو چلو کو ما خو بکسه کې بند کړی و لا راويستي منو خو چرګ نه والا دغه رنګ مضبوط سر والا کې عقل ډیر زیاتی خو چې استعمال خو کی کړ وړي کې سر والا کې عقل کمزوري که تاسو چرګ لیدلې چرته وې کړي داسې لګ مزلو کې بیا راشي بیا ورته کړي بیا داسې لګ مزلو کې بیا راشي. امام سیوطی رحمه الله فرمایي د سر وړو کې ده وې دنه خبره هیره ده چې ما ته چا کړي ویلي دي کنه مچې په پوزه باندې کینی یو ځل وشاړه بیا را منډه کی بیا وشاړه بیا دغه خبرې یریږي په دې چکر کې دوی کدا نه سړی راته ملو شو. نو دا الله د پیغمبر سر مبارک شو دا کامل عقل والا پورا پرزو والا عظیم الهامه او دا الله د پیغمبر خبرې یو خبره هغه بیش قیمته خبره ده خبرې 1600 کاله 1500 کاله مخکې کړي اوس د سیندانان لګیا دي او تحقیق کوي دا الله پیغمبر دومره یو عظیم سیندان عظیم الهام اے خوریا رجل الشعر دا الله د پیغمبر ویخته مبارک چې زلفان مبارک چې دا داسیو
رجل هغه ویختو ته وای چې ډېر پراته نه او ډېر ګلګوتیم نه داسې ګمن شدی خو داسې کټنګ چړیانې او تړیانې پکې ټولو ویختو کې دا ویخته په ټولو کې ښایسته ښکاري. ګوره یاد ساتئ. او حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي لا بسبت ولا بجعد، دا الله د پیغمبر ویخته پورا پراتم نو او داسې پورا ګلګوتیم نو، پورا چې ګلګوتي دام ښایسته نه ښکاري. بیا ګمنځېږي نه ای کې خاورې او ګردونه هر څه یې نښلي، او چې پورا پراتی نو دام ښایسته نه ښکاري. چې دا رجلي یعنې څه معنا نیم ګلګوتي او نیم پراته نو دا بیا په ټولو کې ښایسته ښکاري. ان انفرق عقیقته فرق والا فلا. خوریا نبی علیہ الصلوۃ والسلام قانون دو سر مبارک کې به لاره وستا او حالاتو ته به کتو که ویخته مبارک صفاو یو بل سره انختی نو لاره پکې وتله نو لاره یې پکې وستا، او کنه لاره پکې نه وتله نو سر ځان نه شوکاو نه هغه قیمتي ویختو بیا به پرېښود. یجاوز شعره شحمتي اذنيه اذا هو وفر. اے خوریا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچی کلا پورا ویخته مبارک پرېښودو نو د دې نرمیو د غوږونو نه بلخ کتو. عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہما فرمایي چې حضور صرف یو شان ویخته پرېښي چې هغې ته وفره وایي. خو د حضور په ویختو کې هم دا معجزه وه چې حضور به داسې سټ مبارک نیغ ونیوه نو وفره به شوه، خو چې داسې به یې ښکته که بیا به د نرمیو سره برابر شو، چې نور به یې هم ښکته که بیا به د غوږونو سره برابر شو. نو چې چا د حضور علیه السلام سټ مبارک نیغ لیدلی وی حضور وفره پرېښي، چا چې داسې کوږ لیدلی نو هغوی وی چې د دې غوږونو مبارکانو سره، او چې چا نور هم ښکته لیدلی نو هغوی وی د غوږونو بره حصې سره. دا د نبي علیه الصلوۃ والسلام د ویښتو معجزه وه. یجاوز شعره شحمتي اذنيه اذا هو وفر. خوريه حضور به چې کله پوره ویښته پرېښوده نو د دې غوږونو مبارکانو نه به لږ کتو. اظهر اللون، اے خوريه رنگ مبارک چو دا ګلابي رنګ یو. اظهر هغه رنګ ته وایي چې سور وي خو سپینوالي ته مایل، یا سپین وي خو سروالي ته مایل وي، یعنې څه سور او څه سپین. د دې نه مرکب د الله د پیغمبر رنگ مبارک. واسع الجبین، اے خوریا پراخ تندی والاو، تندے گنجی نو. ام معبد خزائیہ وی لا عابس تندے تریو نو، پراخ تندی والا. حضور منگا و تاسو تم وی ان من الصدقتی ان تلقا خاک بوجہ طلق. اے امتی کشمی صدقہ نشی کولے نو بیارور مسلمان سره په پراخ تندی ملاوے گا داستا صدقہ دا. حضور بتندے پراخو. واسع الجبین ازج الحواجب، اے خوریا دا حضور دا وروزی مبارکی چوی نو دا نرائی وی، دا نرائی وروزی دا خیستخ کاری. بازار کی چی دینو دا زنانا سامان ولالی سڑی زوانان نسی ولالی او دا خپل وروزی زان لپزور نرائی کئی، دا پا بیل غضب اختری. علکا سچ سنگ رب پیدا کر بس ٹک دا کنا تو اس پزور زان خیستا کے نا غیزان لنرائی کئی. او دا اللہ دا پیغمبر وروزی مبارکی دا اول نرائی وی. ازج الحواجب ثوابغ پوروی لگ نوی وفی غیر قرن. دا دوال وروزو مبارکو میس کے معمولی فاصلہ وا، دا یو بل سر انخطی نوی، دا چه مکمل انخطی نو دام دومره خیسته نخکاری، خو چې دا وروزی سر جدا جدای بیا ډیر خیسته ښکاری. خو پر روایت دا ام معبد خزائیہ کی راځي ازج و اقرن، هغه وی وروزی مبارکی نری وی خو یو بل سر انخطی وی. علامہ قاری سے بھی جواب کئی ام معبد خزائیہ حضور پیجندل نو، هغه وخت کې هغه ایمان نو وروړی نو داسې نږدې نه نو کتلی زنانه وه که نه. او هند بن ابي حاله چې و د حضور په غېږه کې و نو دا هغه معمولي نری فاصله هم لیدلې وه. نو دا وایي چې ثوابغه پوره وي خو فی غیر قرن، یو بل سره یو ځای نه وي. بینهما عرق یضره الغضب، دا الله د پیغمبر د دې دوه روزو په منځ کې یو رګو چې حضور به غوسه شه که نه نو دا به د وینې نه ډکېده. نبی علیہ السلام کی جلال هم جمال پکې هم، او دا د هر انسان صفت ته کامل انسان هغه دی چې جلال هم پکې جمال هم پکې. داسې نه چې ته سپېړه ورکې دا وې سبحان الله، چې بله سپېړه ورکې دا وې الحمدلله، داسې نه ده. د ځان دفاع به هم کې
د خپل حیا دفاع بم کې، د خپل دین دفاع بم کې، د الله د پیغمبر جلال هم، لیکن سره د دومره لوی جلاله خپل صحابه باندې ډیر زیات رحم دلو. علما لیکي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله د 12,000 پهلوانانو طاقت ورکړو. یو مضبوط پهلوان، یو مضبوط جلالی، او بیا د جلال سره یو مضبوط جمالی، جمالم الله ورکړو او جلالم الله ورکړو. اقنا العرنین، ای خریا د رسول الله مبارک پوزه مبارکه چوا دا اوچتا وا. له نور یعلوه یحسبه من لم يتامل فيه. ای خریا چې چا به نبی علیہ السلام ته داسې نږدې نه نو کتلی کنه، هغه به دا ګمان کو چې دا پوزه نه ده، د چهره انور د رڼا یو کرشمه ده او رڼا ده، خو چې خبره نږدې شو سوچ به وکړو چې نه دا خو د حضور پوزه مبارکه ده. او اشمو د نبی علیہ السلام د پوزه مبارک د اثر چونو دا اوچتو. کسل لحیتی، ای خریا گڼه ګیره مبارکه و. سهل الخدین، اوار مخ مبارکه و، دا ننگیر آغون نو دا آوار. دلیح الفم، کامل خلی والا و، خلی دیر زیادتا وڑا نوا چاگه پورا حروف نشی ادا کولے، کامل خلی والا و. مفلج الاسنان، دا یو غاخ دا بل غاخ نه جداو، غاخونه دا یو بل دا پاسا نو، چې کله غاخونه د یو بل د پاسه شي یا څه غاخونه بهر لاړ شي، څه غاخونه دننه لاړ شي، نو هغه سړی بیا فصیح نه، هغه بیا پورا ادا د حروفو نشي کولی. خو چې کله د دوو غاخونو منځ کې څه ناڅه فاصله وي که نه او ته حرف ادا کوې، نو چې کم هوا د حرف نه زیاتي پاتې شي هغه د دوو غاخونو په منځ کې روزي، نو ستا اورېدونکی ستا د خولې نه پوره حرف واوري. نو مفلج الاسنان د غاخونو مبارکو د یو بل نه جدا او دا د حسن یو لوی صفت ده. دقیق المسربه، په دې سینه مبارکه باندې ویښته مبارکو خو لږ، کأن عنقه جید دمیة فی صفاء الفضة. خریا دا الله د پیغمبر دا سټ مبارک چو، کأن عنقه جید دمیة، کأن عنقه سورة مصورة فی صفاء الفضة. تابوی چې د نبی علیہ السلام دا سټ مبارک چا د چندۍ نه یو صورت جوړ کړي، چاندی سپینه یې کنه، زرګرانې جوړې کی د لرې نه پړکارې کوي. د نبی علیہ السلام دا سټ مبارک چو دا به داسې پړکېدو. ام معبد خزاعیه وی وفي عنقی سطع، د نبی علیہ السلام دا سر مبارک د اوږو سره یې نښتی نو، د سټ مبارک کې داسې لږ اوچتوالی و، د لرې نه به د حضور سټ ښکاره کېده. نو دا وی کأن عنقه جید دمیة فی صفاء الفضة معتدل الخلق. اے خریا د نبی علیہ السلام اندامونه معتدلو، داسې نه وه چې پوزه غټه وه یا غوږونه غټو یا چې دې سترګې د خپلې اندازې نه غټې وي، نه، تا به وي چې په قلم جوړ شوی دی. خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت ما تشاء. داسې عیبونو نه پاک پیدا شوی آقا، تا به وی چې الله ته تاسې ویلي دي نو ستا د مرضۍ موافق ته پیدا کړي. نو دا ورته وی معتدل الخلق، معتدل پیدایش والا، معتدل اندامونو والا. بادنون دا روایت دیزی پوری و منصوب وایو، اوس د دین اخوا مرفوع بوي. تاسو اعتراضونه کوي نیم دې منصوب وي اوس مرفوع دي شروع. صرف دا یو حدیث ته چې نیم حدیث به منصوب وي او نیم حدیث به مرفوع وي. دې پورې ټول د کانه د پاره خبرو او اوس دا غین رستو دا خبر د پاره د مبتدا محذوفی دی. دلته اوس خبر د کانه نه جوړیږي، نو دا به ټول اوس مرفوعات وایو. خریا بادنون دا الله پیغمبر چو داغه په دې اډوکو مبارکانو باندې غوخه چړاو وا. علما وی ابتدا کې نبی اسلام ډیر زیات کمزور و، خو چې کله انتها ته اسلام ورسید نو نبی اسلام د اسلام دا خوشالۍ ولیدې. ورأیت الناس يدخلون فی دین الله افواجا، اسلام هغه خوشالۍ چې وکتله نو علما وی بیا نبی اسلام د ډیر خوشالۍ نه چې زما مشن زه ته ورسید، زما ملګری پیدا شو،
نو د ډېرې خوشحالۍ نه بیا په اخر کې څه ناڅه غوښه د حضور په اډوکو مبارکانو راغلې. د دې وجې نه علما وایي هر غټوالی ناروا نه دی، هغه غټوالی ناروا دی چې د غفلت په سبب باندې جوړي. امام شافعي رحمه الله استاد وکیع نوم، هغه د بدن نه غټ، هغه نه چا تپوس وکړو ستا بدن خو غټ دی که نه؟ ویو انه لفرح من الاسلام، دا د اسلام د خوشحالۍ په وجه باندې دی. ته چې تصور وکړم چې یا الله څومره ښایسته دین دې را کړی، وی د ډېرو خوشحالۍ نه بس غټېږم. یو تابعین چا تپوس وکړه ان الله لیبغض حبر السمین، الله غټ مولا ته ډېر غوسه کېږي او ستا بدن خو هم غټ دی. هغه وی او وی چې زه ځان سره کینم او دا تصور کوم انا عبد من، زه د چا بنده یم، دا د چا سره مې تعلق دی، وی د ډېرو خوشحالۍ نه غټېږم. الله دې موږ او تاسو په اسلام خوشحاله کړي. اے خوریا د الله پیغمبر چې بادنون د هغه په اډوکو مبارکانو باندې په آخري وخت کې غوښه چاړو شوې وه، څه ناڅه غوښه ور باندې وه. متماسکون، دا بندونه د یو بل نه جدا نه و، دا بیا ښایسته نه ښکاري. که تاسو داسې ګوتې لیدلي چې ډېرې زیاتې وچي او دا بند ښکاري، منځ کې فاصله ښکاري، بیا دومره ښایسته نه ښکاري. ورته خوریا متماسکون، دا یو بند چې دی د بل بند د پاسه پروت و، سره جدا نه و، یو بل سره متماسک و، یو ځای و. سواء البطن والصدر، خېټه مبارک او سینه یو شان وه، خېټه راوتې نه وه. عریض الصدر، پلنه سینه مبارکه وه، پلنه سینه مبارکه وه. عاری الصدر والبطن، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سینه مبارکه خېټه مبارکه باندې ویختان نو، او صرف رس را روان دی چې هغه نری کرخه د ویختانو مبارکانو وه، باقی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سینه باندې ویختان نو، معمولی هغه لګو. اشعر الذراعین والمنکبین واعالی الصدر، اے خوریا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سنگلو ویختان، د چا چې په سنگلو باندې په پندای باندې ویختان څومره زیاتی د کې د سړی ماده زیاتای، او چې په دې باندې ویختان نه نو د طبیعت خزو تمایي، دا د سړی حسن دی. او چې د کمی زنانه په پندای باندې ویختای په سنگلو ویختانی، دا د خاون نافرمانی، د کې بیا د سړی ماده پرته ده. یهب لمن یشاء اناثا ویهب لمن یشاء ذکورا ویجعل من یشاء عقیما. الله فرمایي ډیر ترجمه دی، یو ترجمه پکې دا ده، الله وی څوک ز سړی پیدا کم خو خوی د خزوی، باید ز سړی پیدا کم خویم د سړوي، او باید سړی داسې پیدا کم چې نه پکې د خوی د خزوی او نه د سړوي. موږ ته به استاد وی هی ورته وی هغه یې شی نه دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې رجولیت غالبو، نبی علیہ السلام پورا سړیو. اشعر الذراعین، دی لاسونه مبارکانو باندې ویخته مبارکو، والمنکبین، اوګو مبارکو باندې ویختو، واعالی الصدر، د دې سینې بره حصے باندې ویختو. دا د پهلوان سړي، د مضبوط سړي، د غیرتی سړي علامه ده. او خوریا طویل الزندین، دا دی ته زند وای. دا دلته اوس سنگل ختمیږي که نه، تر دې مړونده پورې چې کومه فاصله ده موږ او تاسو پکې ګړی اچوو، دا فاصله د حضور کمه نه وه، دا اوږده وه. رحب الراحه او خوریا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا تلی مبارک چې دا پراخ وړوکی تلی نو. شسل الکفین والقدمین، زګو لاسونو والا او زګو خپو والا، لاسونه داسې نه و لکه ریخم، دا خو د کمزوري سړي علامه ده، بیا سیز نه شي اوچتولی، پنډ نه شي اوچتولی. نبي علیہ السلام خو یو زبردست مجاهد و، نو مضبوطو لاسونو والا، مضبوطو خپو والا. خمسان الاخمسین، اے خوریا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خپې مبارکې چې وي دې کې دا کنده وه، بعضې خپې داسې وي چې بلکل اواري، دا ښایسته خپه نه ده، دا سړی مزل بیا نه شي کولی کانو کې غرونو کې، ولې دلته د زړه رګونه دي چې هغه ووهي که نه نو بیا سړی مزل نه شي کولی. که تاسو خیال کړئ دلته چېرته کاڼې برابر شي د خپو په منځ کې، سړی راغورځېږي، زړه یې خرابي. نو دا کنده چې دا په خپه کې حسن دی. نو د نبي علیہ الصلوۃ والسلام خپې مبارکې چې وي اوارې نه وي، د دې منځ کې کنده وه. مسیح القدمین، اوارې خپې مبارکې وي.
بل روایت کې راځي چې حضور په دې خپه باندې اوبه واچولې کنه، خو چې بیخ ته به را رسېدې نو هغه ځای بیا وچو، خپو کې اوبه مبارکې نه یې سارېدې. مسیح القدمین ینبو عنهما الماء، د دې دواړو نه به اوبه پوره تویېدې. او خوریا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اذا زال قلع، حضور به چې کله مزل کو نو خپې ځان پسې راخکې نه، خپې اوچتوله نیغه بای سړی چپلې خپو کې میاشت کې بیا چپلې ختمې کړي، هغه تلې نه شي غري. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به خپه پوره اوچتوله. یخطو تکفیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام با مزل چې کو کنه نو خي طرف او ګس طرف ته بداسه خوځیده نه، دا د کمزوري سړی علامه ده. یو طرف ته بل طرف ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام به مخ کې طرف ته خوځیده، مخ کې طرف ته بچ دینو مزل کې بچ کم خوځیدل او حرکت کو هغه به مخ کې طرف ته. ذریع المشي، اے خوریا معتدل تګوالاو، بای سړی ډیر تیز مزل کوي نو سړی او سره ستړی شي، بای سړی ډیر ورو رواني هغه ملګری ځان سره ستړی کی. حضور معتدل تګوالاو، که څوک به تیز ته کنه هم سره نه ستړی کېده، چې څوک به روته نو هم به سره نه ستړی کېده. اذا مشا کأنما ينحت من سبب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې الفاظ اللازمی معنا دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله په چړۍ خطه کنه تا به وی چې په اوترای کوزي، یو مضبوطه چړۍ بوا مضبوط غربو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې خطو تا به وی چې را کوزي، دومره یو مضبوط بدن والو. واذا التفتا جميعا، اے خوریا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله صحابه ته کته نو د سترګو په ګوټونو کې نه کته، مکمل مخ مبارک به ورته راړو، مکمل مخ مبارک. خافض الطرف، نظر مبارک ټیټو، نظره الى الارض اطول من نظره الى السماء، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمکه ته نظر زیاتو او اسمان ته قتل کم. جل نظره الملاحظه، حضور بچ کله تقریر کو صحابه ته نو د تقریر په دوران کې بیا کله کله د دې سترګو په ګوټونو کته بیا. یسوق اصحابه، صحابه بچ ور سره روانو نو صحابه به مخکې کړیو او حضور ور پسې رستو را روان. او يبدر من لقي بالسلام، او چې څوک به حضور سره مخامخ شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام با اول تلوار په سلام باندې کولا، چې اول ز په د باندې سلام واچو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی روایت کې هند ابن ابي حالا رضی اللہ تعالی عنہ، دا امام ترمذی رحمہ اللہ ذکر کړي شمائلو کې، دا 450 تقریبا اوصاف د امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ته خودلی دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دومره لوی شان والو، د حضور په جسم چې باس کې، د حضور په اخلاقو چې باس کې، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو اندام چې باس کې، هغه زمون کار نه دی. د الله پیغمبر یو مجمع الحکم، یو مجمع الحسن، الله ورته حسن عجیب ور کړو، الله ورته حکمت عجیب ور کړو، الله جل جلاله ورته کمال او حلم ډیر عجیب ور کړو. د خپل پیغمبر انتهایی مینه ساتي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقریر کو، مشکات شریف کی روایت ہے، یو صحابی پاس دے یا رسول اللہ متى الساعه قیامت بکلی، حضور ورته فرمایل وما عددت لها، د قیامت تاسو کې څه تیارې دی ولې کړه کنه؟ هغه یا رسول الله ما عددت لها، ما قیامت ته تیارې نه دی کړه، لیکن یو سیز لرم ولکنی احب الله ورسوله، دا الله د پیغمبر سره مینه ده. حضور ورته فرمایل تاسو سره خو سرمایه ده، المرء مع من احب، سړی به د هغه چا سره په ورځ د قیامت کې وي چې چا سره مینه، وانت مع من احببت، او تم هغه چا سره پاسېږي چې چا سره دی مینه. محبت خو ډېرې واجب چیز ده. الله دې زمونږ او تاسو زړونو کې واچي، الله دې زمونږ او تاسو زړونو کې د آقا غ صورت او نقشه واچي. صحابه نه یو، لیکن د حضور صفت چې زچا په دماغو کې پروتي هغه سړی الله نه خرابای. علماء لیکلي دي کم سړی چې د نبی له صلوات و سلام صفت اوریدو تکیری د سره الله سکي، الله ورته درې ډالۍ ور کوي. یو د خپل پیغمبر مینه ور کوي ورته، او چاته چې د خپل پیغمبر مینه ملاو شو
बस दुनिया में गोले गुलजार दा आखिरत में गोले गुलजार दे मडाले इमाम इब्न जज़री रहमहुल्लाह फरमाई वे कम सारे मीलाद की कीनी अमानुन फी ज़ालिकल आम अल्लाह दत्त पदे दरातुन के टोल काल मुसीबतुन अल्लाह दा बच गई बस ये मीलाद की कीना से दे मुबारक दिशा दा तारीख जान सरउली का बल काल दी तारीख पूरे अल्लाह ता दा मुसीबत न बच गई और द्रेम डाले व बुशरल आजिलतु लिनैलिल बुग़यति वल मुराम दे नास तो खल्को सुमरा हाजतु नहीं अल्लाह दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मीन दा खातिरा दे टोलो खल्को ता या फौरु जीरे वर्कई कि मुबारक इंशाअल्लाह फरमाई मस्ता सो टोल हाजतु न पूरा कर अल्लाह